الحمدلله چې نن د پښتین کوم ځوان د پښتین کوم مشر د پښتین کوم علما کرام چې هر څومره تفقیدي دارو ټوله شوي دي په یوه ټاغر جمع شوي دي خو د کوم یو امید ونه جوړ شوی دی د کوم د وطن د هرې مور د هرې خور هغه ارمون د پیره کولی ولدی چې پښتین کوم په یوځي شي پښتین کوم راټول شي انشاءالله د پښتونخوا وطن د دغه خورې حالاتو بدلیږي دغه دهشتګردي دغه جنګونه چې په دغه کښې نه مشر باد شو نه کشر باد شو نه ځوان باد شو نه د سیاسي ګوندې مشر نه د قومي مشر نه هغه سوچ هغه فکر چې د وطن خبره وکړله د دغه خورې خبره وکړله د عزت خبره وکړله هغه باچ نشه دغه آخري امید و چې کوم ورټول شي کوم په یوه ټاغر کښېني انشاءالله د پښتونخوا وطن د میشتو د خورې حالاتو بدلیږي خو هغه بیا توسې ول ده ثابته شوه درته چې ته یار ټول شوی نه یې د ریاست سوچ د ریاست فکر څومره تو ته دهشتګرد جوړ شو څومره هغه سوچ هغه فکر چې د شپېته لاسې کلونه یې ته په تقسیمات کې سوتلی وې هغې نتیجه نن تو اوس ولدله خو دا هم یقین سوتی چې نن 2000 خلک ځوانون راټول شوي دي قومي نوې حسابونه روسي په 2000 خال ته پیرا ریاست یرغمل کړی دی تو دا ورته ثابته کړله چې دا خوره د مودو دا وطن مودای د تو پالیسي وسمیش پېژندلی دو او میش دا هر یو ځوان دا فیصله کړی دو چې که مرګ ګرځي که جیل رو دریمي که هر تکلیف وي که په دغه میدونه باندې پارین بارون وشه دغه ځوانون ویلوړ وي نن د ګولۍ ور وشه دا ځوانون بیا هم ورته ویلوړ وي شهیدون یې ورکړل زخمیون یې ورکړل خو میدون یې نه دی پرېښی تو ورته ثابته کړی دو په خپل عمل باندې خو اوس منظم کول غواړي چې میش منظم شي دغه منظم کول د پیره چې میش څرنګه وکړي چې دغه خپل قوم یا میش دغه جرګه یا د دلته چې کومه جرګه کېږي دنیا ته وښایي چې پښتین کوم منظم دی پښتین کوم د ډیسپلین کوم دی پښتین کوم په ژوند باندې میان دی پښتین کوم په دغه خوره باندې دهشتګرد نه دی دهشتګردي پر ټپلی شوې ده د ریاست طرفه دا میش په منظمتیا سره کې د دغه پیرا د میژ دلته د سیکورټي خاص کر مجلس نور مشرونه هدر ته وکړه دوی خپل هدر ته وکړو چې میژو ویس سیکورټي کې د دغه میدونه د دغه ګراوند دغه دا مطلب نه دی چې خالی د څلور کسون دي دا زماوار دي بس دا سیکورټي شول نه میشتو ټول سیکورټي یي خو سیکورټي او ټول کې دغه پیرا د میژ څلور ملګري چې په هغه کښې د میژ د شمالي وزیرستان کوارډینیټر عیدرحمان وزیر او د میژ مرکزي ممبر ګلپسند خان چې د دغه کمیټۍ یا د دغه مشرونکو ورسره رحمت شاه چې تاسې ټول پېژنئ او ورسره محمد رسول چې میژ د جنوبي وزیرستان ملګری دی نن د تره زیای د می سره شهید شو خو دا یوه دلته د می سره په ګراوند باندې دی او ورسره مکیف خان افریده دا اوه کسونو اته کسونو مشرونکو د میشتوس د پنډال د میشتوس د سیکورټي او میژو ټول په امداد کې وي ورسره هره خبره چې کو میژ وې مانی که دلته حنیف روسي که دلته د میژ ډېر قدرمن مشر سالار منظور پښتین روسي تلاشي ونه وخسته شي څوک دا نه مایډ کوئ چې دا خو لکه چې د مو سره ذاتیات کو میشتوس پښتونۍ هغه نیچر مو داسې دی نو شه په خواشي باندې و میشتوس ته دی امداد هکې تلاشي و هم ورکوي دی د میشتوسې پرې لګیا دي دلته ریاست څو ورځ کوشش وکړه چې دغه ځوانون یا دغه خال چې په کوم سوچ په کوم فکر روغلی دی چې هغه د دغه ځوانونو په شا پښتین افغان ولس دی او د میژ د وطن د هر سپین ږیري د هر مور د هر خور د هر ځوان یو لوی ارمون دی
او د لوی وخت نه یو ارمون دی چې کاش د پښتانه ځوانون د پښتانه مشرون پښتين کوم ټول روټول شوی وای په یوه ټاغر باندې وای شاید د میش د وطن حالات د میش د کوم مستقبل په دغه بنیاد باندې د دغه حالات سره مخامخ شوي وي چې د میش ځوانون نه دي پیوځي شوي د میش مشرون نه دي پیوځي شوي یعنی د میش سوچ د میش فکر تقسیم شوی دی